یار ته په خود خو یې که نه دا د فوټو سټیټ مشین دی که د نوټونو جوړولو کارخانه ولې تاسو د مردان دا نرخو د هر ځای نه سیوا دی خبره واوره دلته یونین دی او دا نرخ یونین د سرکار نه منظوره کړی دی عجیبه ده د سبا به ګڼ کفان یونین جوړ کړي نو هغوی به څه وایي چې جیبونو وهلو ده اجازه موږ د سرکار راکړې نه نو ستا مطلب څه دی مطلب مې دا دی خان که 50 پیسې کافي اخلي والا که نه والله که ټیډل دره درکړم سوری صاحب راوباسه ما کتابونه راباندې دخل کړي دي نه ستا نوم څه ده شاندلي ما ته خلک وړه ما تا نو ستا د نوم تپوس نه دی کړی ستا نوم څه ده خلک ولې ما څه ګناه کړې ده ولې وایي ما څه ګناه کړې ده وغیره ودار صاحب وایي تا چا کوم د کتابونو پڼ را په سر کړی که نه هغه پڼ زما د داجي په سر پرېوتی ده ځان پوه که نو ما په تا باندې کتابونه خرڅ کړي وو ستا پلار مې په بم نه و ویشتی ولې خانې علي خانه زه د دی نه یم خبره نوره پیسه نه به په تاړه کې کېږي ستا نوم څه دی نه نو نه به بیا اخېستل که نه کتابونه یاد ما درته ویلي وو په چا در باندې کټ کړې ده تانې ته لاندې شه دا یو فلسفي د ما د سره په کټ کوي دا ستا نوم څه دی شاندلي ستا شکایت به په تاړه کې اورو خدای راوستې ده ته به داسې چلو کې چې اسپتال ته به ټلیفون وکړې چې یاسمین څوک خبر کړي یاسمین څوک ده یاسمین بچې زما لور ده او اسپتال کې نرس ده خو ستا په دې کې څه کار شته څه یاسمین ستا لور د هغه اسپتال کې چې ده هغې خو زما د داجي ډېر خدمتونه کړي زما داجي خو یې سهار او ماښام یادوي ښه نو ته به داسې چلو کې چې ته به اسپتال ته ورشې او یاسمین به ځان سره د دوی کور ته بوځې پوه شې د ده د پلار نه ښه تپوس خطا کوه سړیه خدای به دې جوړ کړي ښه غار څنګه نه خطا کړو ولې ناجوړه نیم لاسې څنګه کله چې د فلکي بابو پسې و د عثمانزو کور پسې و مې سوال جواب وکړي چې اخري دې څنګه مې راشي پوه شوې که ویلو باپ د باغواسې موږ کشنه سوچیان یو ننګلي ابعابلونه غیلو څنګه د لخې نه دي باران ګنډه ولګوه نو دا زه بړاس په نو باسمه شوې दादी ओकरा څوک راغل یا جناز څوک دی ما د هغه جناز څه نه وایي د هغې لاس په ما صاف راغلی ولې خپل یا الله څومره خوند دی وای دا خدا د اسپتال کې راغلو په ایمان جوړې یا یو دا کور ته اسپتال ته یوړو که اسپتال ته دې کور ته بس ما خو پاچا کول دی دا کور دی کور داجي زموږ خپل کور دی کور دی نو بیا اجناس خوب دی زما نن که نه بابا چې په اسپتال کې مې درته ستنې والي وای خدا واسې ډېر خوند یې کړی راشه مړې یوه ستنه بله وبهیوان ولې دا لیوني لګیالي وایي څنګه جوړه څه جګ جوړې په تا هېڅ څه دي شوي وایي لورې ته خدای دې خوله بخته ورکړه ده خو لا سترګې وغړولې بس ما ستا کیسه جس نشته دی دا راته وایي چې په ما چل څه شوي د خانوالي بسته ستا په سر راپرېوتې وه او هغه بسته کې کتابونه وو هغه کتابونه یې زما د پلار دوکان نه اخیستي وو په دغه ګناه کې ستاسو زوی زما پلار باندې په تاړه کې پرچه کټ کړه ستا پلار ستا پلار نو په خپل خیال وژلی یم پوه شوې که نه دا خو به اوس روغه کورګوای شاله چې څنګه ستاسو خوښه نو بس پرېږده یګینې ته به دې پلار ته ووایې
چې هغه وې چې هله به روغه کوم چې په ما به جرګه کې یم. جرګه؟ حکمتشاه دا جرګه ستا قبوله ده؟ ویم په دواړو سترګو مې قبوله ده، خو دا خو به تاسو منئ سره چې خدای پاک زه د مرګ نه راګرځولی. یا حکمتشاه دا مونږ ټول منو سړیه چې سله بار نو بیا سرکار له پکار دي چې علم زیات کړي او کتابونه کم. اوس ګورئ تاسو ما ته دا وایي چې دومره غټه بسنه ما غوندې سړی لیونی کړي نو د ماشومانو غریبانو به څه حال. نو حکمتشاه دې کې زما څه ګناه ده؟ وستا ګناه ولې نشته نېکبخته ته د کتابونو سره کاپو د راپېټې سله کوي. دا یې راڅه کې حکمتشاه د فوټو څه نرخونه دا دې هېڅ واوره خفه کېږې ولې خو پاتانې به یې کم کله ده ایله دې په لکیره سر کېښودو. خو خانې علي دا درته ویم چې د یونین دا نرخ مرخ ده نه منم. دا ستا نوم څه دی؟ شاندلو. شاندلي خانه زه به رپورټ کوم خانو بس اوس به دوای خیر وکړو. نه کنه دوای خیر به داسې څنګه کېږي؟ حکمتشاه بیا څه چل دی؟ داسې چله ته ما ته دا وایي چې زه د په خپل خیال وژلی یم او که نه. نو بیا داسې تا دی کړه چې په داسې کیسونو کې روغې په سورو کېږي. حکمتشاه دا څه شوی؟ څه ویم زه ټیک ویم دا زما زوی دی زرولي او د ده لور ده هغه به ما له په سپره کې راکړي. که څنګه کتابشه ما ته بلکل منظوره ده. دا خبره ده وړاندې نه منلی شوې وه، خو ما ویل پرېږده چې جرګې ته دا خبره زه ښکاره کړمه. کتابشه را سرغاړم.